اوس مثلا یو چا باندې سحر وسو، مثلا اکثره دا سحر میړو په ښځه ډېر کېږي د واده په وخت کې. که دا سحر په چا باندې وسو، دلته علما خبره ذکر کوي داسې چل به وکړي چې اووه پاڼې دي د سدر بیره پېژنې، یوه ونه د بیره ورته وایي. افغانستان کې به زه فکر کوم کمې ولایتونو کې وي که نه جلال آباد خوست کې سته، نو نه پوهېږم چې تاسې نورو ولایتونو کې طالبانو سته که نه بیره ازغي لري داسې هغه پاڼې دي. نو دا د بیرې ونه سدر ورته وایي. د دې اووه پاڼې راواخله، دا دې چې راواخیستلې دا اووه پاڼې، نو لاندې یوه ډبره کېږدي، یوه پاسه داسې به یې پې باندې میده میده کړي، چې میده میده یا اونګ موږ ورته وایو، عربي کې ورته هاون وایي، پېژنئ هغه څوک بغرۍ ورته وایي چې شی پکې میده کوي. نو دا به راواخلئ پکې میده میده به یې کړي، بیا به آیت کرسي پې باندې ووایې او قل الکافرون قل اعوذ بالله قل اعوذ بالناس چارقول به ورباندې ووایې. دا دې چې ورباندې وویلې او اوبو سره به یې ګډ کړي، دا اوبه به وچ کړي، دا الله عز وجل خو درې ورځې به دا اوبه چکي الله عز وجل، خو دا اوبه به دومره ډېرې اچوي د یوه پاڼو کې چې اوبه ومچکې درې ورځو پورې، باقي مانده اوبه چې ترې پاتې سول هغه باندې به غسل کوي. الله عز وجل سړي ته شفا ورکوي، چې دلته علامه ابن کثیر هم لیکلی ده.